خدای ورونو سوال کړی دی وی په جومات کې الماریانې پرتې دي هغې کې قرآنونه ایښودل کېږي او بیا دې جومات سره دې الماریانو ضرورت نه وي نورې جوړې شوې او یا جومات تنګ دی نو اوس دې سره څه کولی شو بل ځای ته وړی شو جواب په دې باندې ما مخکې مې څو پیرې خبره کړې ده چې یو شی چې وقف کړی شي د الله په نوم نو دا ته نقل کولی شي چې کله دلته ضرورت ختم شي داسې ځای ته چې هغه د دې دپاره مناسب وي خو په شرط د دې چې کوم ځای دپاره وقف شوی دی چې هلته د دې ضرورت نور پاتې نه شي لکه د جومات قالینونه د جومات ته قالینونه چې دا وقف کړی شوي او بعض خلک داسې کوي چې یاره جومات قالین دی راواله کور کې به خور کو یا د سعودي عرب نه یې راواغستو چې د سجي کې میلاو شو جومات قالین د پروت راواغستو کور ته وړي دا د جومات دپاره وقف شوی دی د جومات دپاره وقف شوی دی چا چې دا قالین اګستو هغه د الله دپاره اګستی دی چې دا په جومات کې نو که چېرته یو جومات ته ضرورت پاتې نه شو د قالین یا د المارۍ یا د سپیکرو یا د بل شي دا به ته راوالې نو بل جومات له به یې ویسي ځکه چې هغه خو د خاص دغه دپاره وقف کړی که داسې نه کېږي یاره بل جومات کې هم ضرورت نشتی او یا ماډل یې زوړ دی یا لږ خراب شوی دی څه ورسره وکړو نو بیا که خرڅېږي خرڅ یې که خرڅ یې که چې خرڅ یې کړو هغه پیسې راواله په دې جومات یې ولګوه نو که خرڅ یې کړو او پته یې در خرڅ کړو لکه جومات والا لګیا دي څه شی خرڅوي او پته یې در خرڅ کړو به استعمالوه ځکه تا ته په پیسو اخیستی دی هغوی ته پیسې میلاو شو هغه پیسې چې میلاو شوې هغه پیسې به دوی په هغه جومات ولګوي نو یا خو هغه ځای ته یې نقل که چې ضرورت یې دی که ضرورت بل ځای کې نه راپېښېږي یا مناسب نه وي د ده نقل کول نو بیا خرڅ یې که او دغه پیسې په جومات ولګوه دا په هغه وخت کې چې کله د جوماتونو یو داسې اداره نه وي چې خیال یې ساتي لکه زموږ په ملکونو کې داسې اداره نشته ښه دلته شته نو اوس که چېرته داسې اداره وي چې هغه د جوماتونو خیال ساتي نو بیا اداره پوه شو کار یې پوه شو ته ورته خبره وکړه بیا خو ډېره اسانه ده که نه ته هغه ادارې ته ووایه یاره موږ سره داسې دی چې جومات کې موږ سره المارۍ پرتې دي یا جومات کې موږ سره قالینونه دي یا کتابونه دي او ضرورت ورته نشتی بس اداره په خپل کار پوهېږي هغه به راشي که دا بل جومات ته وړي که دا خرڅوي که دې سره هر څه کوي او که نه یې څه اداره نه وي نو بیا دغه طریقه ده دا کومه چې لږ ساعت مخکې ما ذکر کړ